بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن مسلمانانو، دا څومره چې تاسو د الله د رضا دپاره زمونږ یو وظیفه موږ تاسو ته شیر کوو او ښیو زده کوو، د دې دپاره چې اکثر مسلمانان داسې مشکلاتو کې پراته دي او موږ وایو چې هر څه چې الله ښودلي هغه مسلمانانو ته په یو طریقه رسول پکار دي. څومره مشکلات چې مخې ته راځي د هغې حل د هغې مشکلاتو د ختمولو سبب هغه قرآن کریم دی. زه تاسو ته نن یو بهترین د الله د اسماء صفتونه چې کوم نومونه دي د الله د هغې کې یو نوم تاسو ته ښیمه. دا نوم تاسو یقین په الله وکئ چې دا نوم کله تاسو د هغې ورد کوئ اکثر دغه به داسې چې هغه مسله به الله پاک حل کوي. و دغه اسم مبارک د الله پاک زه تاسو ته د دې دپاره ښیمه چې اکثر زنانه داسې هغه ماشومان په لکه په 5مه میاشت باندې 9مه میاشت باندې د زنانه ماشوم ضایع کېږي. په هغه زنانه غریبه، هغه نارینه عجزه، هغه په دې سختو حالاتو کې مشکلاتو اوقاتو کې په یو ډاکټر پسې په بل ډاکټر پسې هغوی ګرځي، د هغوی د مشکلاتو څه حل نه روځي. زه تاسو ته د الله ته رضا دپاره دا وظیفه ښیم او څومره ملګري دا یو بل ته مخې ته شیر کوئ او په دې باندې عمل کوئ. الله دې د عمل توفیق راکړي. او دا وظیفه د اسماء صفتي د الله پاک چې کوم اسماء صفتي نومونه دي په هغې کې یو 2 نومونه داسې دي چې هغه د دې بیمارۍ دپاره خصوصي وظیفه ده. هغه یو نوم دی البارئ، دویم نوم دی المصور. البارئ المصور، البارئ المصور. دا وظیفه چې څوک 21 مرتبه سړی کوي نو د هغه د ماشوم دا کومه زنانه چې حمل یعنی غورځېږي ضایع کېږي نو دا وظیفه د 21 ورځې روزانه او 21 مرتبې دي دا وکړي. انشاء الله العزیز انشاء الله زم د هغوی دا مسله به الله پاک حل کړي. او څومره یعنی بهترین عمل دی، په څومره پیسو باندې دا وظایف تاسو ته مخې ته نشي راتلی، څومره ځان ستړی کوي، ولیکن دا عمل به زنانه په خپله باندې کوي او دا نومونه به وي یا بارئ یا مصور، یا بارئ یا مصور. 21 مرتبه به وي او اول او آخر کې به درود شریف وي. دا به لازمي کوي، ځکه حدیث پاک کې راځي نبی اسلام فرمایي چې د کوم دعا نه یا د کومې وظیفې نه اول او آخر کې درود شریف یې دا وظیفه ډایرک اسمان ته خیږي. چې اسمان ته خیږي اسمان دروازې دی ته کولوي د قبولوالي دپاره. نو هره زنانه چې زما د اواز اوري یا نارینه اوري او هغه په دې مشکل بیمارۍ کې مبتلای نو د هغوی دپاره دا یو بهترین عمل دی. بس 21 ورځې دا روزانه وکړه او په خپل بدن باندې داسې کف کا یا اوبه پې دم کا وسکه، انشاءالله حمل به د ضایع کولو نه د غورځېدو نه هغه به محفوظ پاتې کېږي. الله دې تاسو ټول د اجر عظیم درکړي. خو دا وظیفه زمونږ هر یو ملګري ته څومره ستاسو یعنی کوشش کیدی شي، محنت کیدی شي، دا وظیفه هر یو ملګري ته شیر کړئ چې هغه دا وظیفې باندې عمل وکړي.